نوی کال، نوی ژوند، نوی پیل. سلامونه او نیکی هیله ګرانو لیدونکو د سیټي وال میډیا ته ښه راغلاست. خوشحاله یم چې بیا هم زه عبدالحسیب څنګزی تاسو سره په یو ښکلي ګزارش کې د کابل ښار له پل باغومي سیمې څخه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سوکاله واوسئ. لکه څنګه چې ګڼه ګونه ګورئ، په دې ګڼه ګونه کې نوی کال را روان ده. نوی کال تقریبا یو 15 ورځې پاتې دي او خلک د نوي کال لپاره ورته چمتوالی او آمادګي نیسي. موږ راغلي یو نن غواړو تاسو ته د هفت سین یا هفت میوې په باره کې چې د افغانانو د یو ښه رسم و رواج، خصوصا د نوي کال د رسم و رواج یو ښه انځور ده. د هغه په باره کې له دې ساحې څخه یو ښکلی ریپورټ تاسو ته چمتو کړو. خدای دې وکړي چې د دې خپرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. تاسو تر څو لاړ شئ د هفت سین یا هفت میوې د وچې میوې ځینې تصاویر وګورئ، له موږ سره اوسئ. موږ به خپلې مصاحبې، خپلې ویناوې پیل کړو. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د هفت سین یا هفت میوې په اړه دا ریپورت تاسو ته چمتو کړی ده. سلام برادر، خوب است انشالله؟ یکم مزاحمت میتونم میخوایم درباره هفت سین یا هفت میوه بپرسم. کدام میوه ها شامل هفت سین میشه؟ چهارمغز، بادام، سنجد، غولنگ، کشته، کشمش سیاه، کشمش سرخ، مغز پسته. صحیح. یا شامل هفت میوه میشه. حالا بازارش هست دیگه، مردم میان بیشتر خرید میکنن به خاطر سال نو میخواین آمادگی میگیرن. صحیح. در سال نو معمولا هفت میوه یا هفت سین انداخته میشه. اما تمامی میوه هایی که مثال به هفت سین ضرورت از خودت داری. اما است؟ جای بسیار مقبول در کنار دریا با خود تنظیم شده. یک غرفه داری یا دو غرفه؟ یک غرفه. خوب است، کاروبار خوب است ان شاء الله. شکر. کراچی داشتی؟ حتما کراچی رو پس کردی غرفه داشت. خب بسیار عالی، بسیار عالی. درباره هفت سین یا هفت میوه میخوایم بپرسم. فصلش هست؟ فصلش هست، وقتش هست، مردم میخرن میندازن. خب بلد هستی؟ کم اتم بلد هستیم دیگه، میوهش میفروشیم ما. بله. به خانه بردی؟ به خانه میبریم ما، در خانه میندازن. تا بال نبردی؟ بردیم، هر سال میبریم. خب باز در خانه میندازن، ما نمیبریم. خب چی چیزا ضرورت است به هفت سین یا هفت میوه؟ هفت سین که از یک میوه دیگه است و هفت میوه دیگه چی؟ خب هفت میوه که است کشمش و بادام و پسته، بله، چهارمغز چیزا رو میبرن دور دو تر میکنن و هفت میوه گفته میشه. هفت سین که است با سنجد، سمارق، سمنک، پینمیسه بینی. هفت سین باید هفت سین باشه. او دسترخوان تزیینی است. هفت سین هفت میوه که است میوه است که تر میشه. نام خدا. اینی که است که همین چهارمغز و کشمش و پسته و چیزا که است به هفت میوه است. هفت سین که است باز یک چی تزیینی است، یک دسترخوان تزیینی و جور میشه. میرم میگفتم که بیادر آله غولنگ میگن؟ غولنگ میگن، کشمش میگن. غولنگ خود از سین شامل نیست نه؟ نه، او خب گفتم هفت میوه گفته میشه. هفت سین که است یک چیزی است که هفت سین به یک دسترخوان و تزیین داده میشه. به هفت سین سه بیانه یک دماوندجا یک دسترخوان باشه به تزیین. سمنک باشه که سبزش به تزیین است. بازی هفت میوه که است باز میوه دسترخوان است به میمان میاریم، هفت میوه را میخورن. نام خدا، معلومات بسیار جالب. من نمیفهمیدم تا بال در این مورد. تاسو وکتل فرق هفت سین و هفت میوه پاره. خب دیگه معلومات داری؟ خود سمنک انداختین؟ سمنک میندازن در قریه میندازن، خودم در خانه میندازن، در ریقش نمیکنن. در عموم یک فرهنگ سال نوی است. سال نو فرهنگ است، هر سال مردم میندازن، سر سال سمنک میندازن، هفت سین میوه خشک میبرن، امی آب میوه جور میکنن به میمونا. این که هست رسم رواجی هست که در سال نو مردم
استفاده میکنه یا انجام میده. این اندازش باز هر کس هر کس به مقدار ضرورت خود به توان خود، این که از جبری نیست، این که از هر کس به اندازه خود به توان خود میگیره و به خانواده خود میندازه. صحیح. ما اگه بخوایم با خانواده هفت میوه تنظیم کنم چه چیزا رو باید بگیرم و چه مقدار؟ متوسط با اندازه متوسط از نیم کیلو شروع تا 1 کیلو 1.5 کیلو میتونی ببری. بخیر باشی. یک جان سپاس. سلامت بخیر باشی. لیدونکو موږ بزو ورسته بزو نور دوستان سره بم د هفت سین او هفت میوه په اړه چې د دواړو تفاوتو باندې زه پوه شوم. غږیږو به تاسو لږ څه تصاویر د دې ښه نظم په کابل ښار کې وګورئ. واقع یو ښه نظم جوړ کړی، دلته غرفې تنظیم شوي د دوی لپاره. هغه غرفې چې هیڅ باید له ځای نه ټکان ونه خوري ونه ښورېږي. په دې موقعیت کې او نور کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو راسي دلته د دوی تر مخې خپلې کراشۍ خپلې غرفې ودروي. موږ به زه نور دوستان سره مو غږېږو، موږ سره ماتې وکړو. بالاخره موږ د دې برخې امنیتي مسؤل یا هم کنټرول کوونکی موږ لزان سره لرو. سلام علیکم ورحمت الله. مهرباني وکړئ ځان مو پیژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لوګروال بلال احمد بشر یم، د پل باغ عمومي د ساحې د دغه غرفو او لاس پلورونکو کنټرولر. نو د افغانستان اسلامي امارت دغه غرفې تنظیم کړي دي، تقریبا په حدود د 15 غرفو کې په دې ساحه کې کېښودل شوي دي. یعنې دغه کار په دا تېرو 150 کلونو کې چې دلته بیروبار جوړ او لاس پلورونکي د سړک په سر باندې چې د ترافیکو مخه هم نیوله، ترافیک هم ورسره په عذاب ول، لار هم بنده وه، عام خلک هم د دې سره په اذیت او ازار باندې ول. امارت اسلامی افغانستان او د کابل ښاروال د دویمې ناحیې رئیس او امیر د خدمات شهري وتوانېدل په دې باندې چې دا ساحه د خلکو د عبور او مرور په خاطر باندې خلاصه کړي او لاس پلورونکو ته یو فرصت رامخکې کړي او د خلکو د بهترین د کار دپاره د ټول کابل ښار کې دغه رقم ته لاس پلورونکو دپاره غرفې تنظیم کړي دي. ماشاءالله زه چې ګورم ډېر ښه نظم راغلی ښار و بازار کې. هم موټر کوی سي په آزاده توګه لاړ سي، هم پیاده آورین کوی سي لاړ سي، تر څنګ لاس پلورونکو ته یو ښه زمینه د کار پیدا شوې ده. نو د دې په خاطر باندې خو امارت اسلامي تنها نه چې دا په پل باغ عمومي کې په دې افغانانو کې هم تقریبا 140 غرفې تنظیم کړي دي. عمومي لاره خو چې دا 150 کلونو نه خلکو د دې په باره کې شکایتونه کول چې 150 کاله کېږي دا ساحه داسې نه وه کنټرول شوې، داسې نه وه خلاصه لکه اوس چې د افغانستان اسلامي امارت دا فرصت ته رامنځته کړی او غوښتنه مو څه ده، وینا مو څه ده لیدونکو ته؟ په اخره کې د ما پیغام او غوښتنه د دې ښاریانو نه او خصوصا د لاس پلورونکو نه د بهترین د امن او د امنیت په خاطر باندې دوی باید اول خپل نظم مراعات کړي. د موټروانانو نه ترافیکي خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې دوی باید موټر بې ځایه ونه دروي تر څو پورې د لاس پلورونکو مخه مو نه نیول شي چې دا د مونږ چې کم زحمت ده دا بې ځایه لاړ نه شي. او د عامو خلکو نه غوښتنه دا ده چې بې ځایه کومه کراچۍ ولاړې د هغې نه سودا ونه کړي، کم خلک چې منظم او ښاروالۍ تعین کړي د هغې خلکو نه سودا واخلي. دقیقا. او دا غرفې هم ټول په یوه اندازه جوړې شوي دي، داسې نه چې د یوه غټې د یوه وړکۍ که نه، د یوه مخته راغلي د یوه شاته تللي. نه دې کې بې انصافي نه ده شوې. دا غرفې چې کوم کسان مثلا دغه ځای کې مخکې دلته غیر قانوني توګه باندې چا 15 متره ځای نیولی و، چا 6 متره ځای نیولی و، اوس مهال یو په یو نیم کې امارت اسلامي دوی ته ځای ورکړی. خلک هم خوشحاله دي او ښاریان هم خوشحاله دي. رښتیا ده. یو خبره کوم شخصي، میوه مو اخیستې کور ته وچه میوه؟ نو فی الحال پورې خو میوه هم نه ده اخیستې. صحیح ده. له خیره نوی کال ته کم وخت پاتې ده، میوه واخلئ او تاسو به هم له خیره د ما مېلمه سئ بیا. انشاءالله مهرباني. ډېر زیاته مننه تاسو وخت مو راکړی. تاسو نه مننه، تاسو د یوټیوب چینل نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو موږ به زه نورو دوستان سره مو غږېږو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.
دلته هم د دې هټۍ مسؤل موږ سره د خبرونې په دې برخه کې ده. سلام. سلام علیکم. خیلی هستین انشالله؟ خوب هستی بخیر. سلامت باشی. هفت سین و هفت میوه چی تفاوت داره؟ یک فرهنگ سال نوی است. سال نو است، مردم یکم تجلیل میکنه، خود کسی میوه تر میکنه، کسی بدر خوشکم تو مردم میخوره. صحیح. دوست همین قوم خیش که میاد. بیشتر مردم که شما میخره حتما 7 رقم میوه. 8 رقم، 7 رقم او گپ نیست که 7 تا 8 تا. فقط هر چقدر پیسه داشتی؟ برابر توان خود. صحیح. جان. صحیح. بخیر باشی. زنده باش. تشکر. خوب هستی؟ چطور همین چیزای قیمتی را دست زده میری؟ والا ایره جور میکنیم که مردم یک کمی مشتری ببینه که ستره است باز بخره. این قیمت است یا پسته؟ نه پسته قیمت است. پسته قیمت است؟ بله ها. خب یگان تو خودت هم میخوری؟ بله ها میخوریم. منتظر سال نو هستی؟ نه خب در اصل اگه بوی خیلی دلمون نمیشه چرا پیش ماست. بله ایگه بله. میخوریم طبعا. اما آشپز در بوی دیگ سیر میباشه. تو هم دیگه در میدیدنش؟ بله ها ما هم قسم است. خب بردی به خانه هفت میوه بردی؟ نه خیر نه. تصمیم داری؟ تا فعلا نه خب چرا میبریم؟ شما خو نه هفت نه تقریبا 15 16 از ما خو زیاف است هر چیز از اگه حساب کنی از 20 شاید بالا شود. تیر میشه. 20 میوه میخوره. 20 میوه میخوره. نوش جانتان. زنده باشی. نوش جان. و تو فصل زمستان بود خلاص شد. بله. در بارم کس میخره بخاطر بله کم میخرن. بسیار کم به خاطر هفت میوه دیگه کشمش زیافتر میخرن، بادام میخرن، چارمغز، مثل مغز پسته، مثل سنجد، مثل این چیزا رو هفت میوه جور میکنن. صحیح. مردم میخرن. بله ها میخرن. سلام علیکم کاکا. علیکم سلام. خوب است انشالله؟ خیر خیرت. هفت میوه گرفتن آمدی؟ بله. نام مبارک. نام احمد شاه. خفه خو نیستی انشالله که امروز گپ میزدیم. ما گزارش امروزی ما درباره هفت میوه بود. دوست ما بسیار معلومات مفید درباره هفت میوه و هفت سین داد که چی تفاوت داره بین خود. میخوایم از شما بپرسیم که بخیر چقدر میوه گرفتین و تصمیم داریم بخیر هفت میوه پر. نیم کیلو دیگه. خب هم به خانواده متوسط نیم کیلو. این چیز خوبه. چند نوع میوه فرمایش داری بخیر؟ 7 نوع میوه بخیر تصمیم داری؟ تجلیل کنیم امسال. سال پر از خوشبختی برات میخوایم. قبل از قبل سال نو به شما تبریک. برای شما هم برای من سلامت باشی. 1000 دیگه خرابات کردی یا کردم زیاد میشه امسال. قیمت شده میوه. حالا زیاد. 2000 2000 این هم چیز میشه. صحیح. بله سلامت باشی پدر. یک جان سپاس. لیدونکو دمو دنن روزی راپور په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا تاسو په لوی بوخین کې خدای سپارم. یادونه کوم چې سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. ترڅنګ موږ په انستګرام کې هم پیدا کولای شئ، ترڅنګ موږ په فیسبوک کې هم شتون لرو. خپل نیک نظریات په کومنټ کې ترڅنګ په مسنجر کې موږ ته راوستوئ. موږ کولای شئ په ټیک ټاک کې هم پیدا کړئ. تاسو په لوی بوخین کې خدای سپارم. الله مو مل شه.